هغه شهزادګۍ چې نڅېدلی نه شوه. یو وخت له وختونو لرې د شمال په خوا یو هیواد پروت و چې د بهترینو نڅاګرو لپاره مشهور و. هلته به هره ورځ جشنونه او د نڅا شاهي محفلونه ترسره کېدل ځکه چې خلکو له نڅا سره ډیره مینه لرله. ملکه او پادشاه پخپله غوره نڅاګر و. خو که درته وایم چې د همدغې سلطنت شهزادګۍ هیڅ نڅا نشوه کولی، نو آیا باور به وکړئ؟ 1 2 3 1 2 3 نه 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 ټوایلا، تعظیم داسې نه کېږي. دا داسې نه ده. هر څه ښه روان دي؟ آیا دا د نڅا کوم نوی ډول دی؟ ملکې، ما شهزادګۍ ټوایلا ته هر هغه څه چې ما وکولی شو ور وښودل، خو د دې لپاره ستونزمنه ده چې زده یې کړي. ملکې د خپلې ستومانه لور خواته وکتل او ښوونکی یې لرې کړ. ټوایلا، هیڅ ګټه نه کوي مورې. هر څومره هڅه چې زه وکړم ګټه نه کوي. حتی 305 ښوونکي تاسو ته هم دا خبره وکړه. زما ګرانې، ته تر اوسه ځوانه یې، وخت لرې چې زده یې کړې. مه پرېږده چې دا هر څه دې ناهیلي کړي. وګوره، د جنوب نه 2 شهزادګۍ راغلي چې له تا سره وګوري. څه؟ زه نه غواړم چې ورسره وګورم. اوس نه باید زموږ میلمنو سره داسې چلند وکړي لورې. دواړې شهزادګۍ د ټوایلا خونې ته ورواستل شوې. دې ورسره په ادب ستړي مشي وکړل، خو هیڅ علاقه یې ورسره نه لرله. دې 2 نجونو ډیره ښه نڅا کوله او ټوایلا ته به یې پیغور ورکولو. ټوایلا، آیا اوس د نڅا په وخت کې پښې بندېږي او غورځېږي؟ زه اوس کولی شم چې ښه نڅا وکړم. دې ورځو کې ډېر تمرین کوم. آیا د شهزاده ادریان په هېواد کې د نڅا د محفل لپاره تیاری نیسي؟ او رښتیا هم کاشکې له هغه سره ونڅېږم. ویل کېږي چې هغه په ټوله دنیا کې تر ټولو غوره نڅاګر دی. ته خو به ورځې که نه ټوایلا؟ نه، له ما څخه خو هیر و. هو، خامخا به ورځم. خو دا به له چا سره نڅېږي؟ او څوک به له دې سره نڅېږي؟ یقینا چې ادریان خو به نه وي. یقینا چې هغه خو به نه وي. خوارکۍ ټوایلا ډیره خواشینې شوه. د دې مور او پلار تر ټولو غوره ښوونکي ورته نیولي وو، خو هیڅ یوه د خپلو قوانینو سره دې ته ور زده نه کړی شو چې څنګه خپلې پښې په سمه توګه وخوځوي. د محفل نه یوه شپه مخکې ټوایلا په وارخطایي له ځان سره تمرین کاوه. داسې نه دی. کاشکې چې د حساب په شان اسانه وای، لکه 1 قدم او 2 څرخه مساوي دي له تعظیم سره، او شاید 2 نه 3 قدمه جم یو ټیټېدل مساوي وي له 1 څرخ سره. دا خو یو څه سم ښکاري. ډېر ښه، وګورو چې څه کېږي. کله چې دا محفل ته ورسېده، نو ټول پام یې هغو ښځو او سړو ته شو چې د محفل په خونه کې په ډیره غوره توګه نڅېدل. زه هغه شهزادګۍ یم چې له نڅا سره مینه لري خو نڅېدلی نه شي. هغې ډېر ژر خپلې 2 ملګرې پیدا کړې چې د خونې په یوه کونج کې غمجنې ولاړې وې. دا وپوهېده چې شهزاده ادریان محفل ته نه راځي. زه ډاډه یم چې دلته نور شهزادګان هم ښه نڅا کولی شي. د هغوی په کیسه کې څوک نه دي. ټوایلا خپل سر وخوځاوه او مخ یې واړاوه تر څو د نڅاګرو ستاینه وکړي. لږ وروسته یو شهزاده راغی او له ده یې وغوښتل چې ورسره ونڅېږي. دا هم هغه څه و چې دا ترې وېرېدله. زه نشم. خو مخکې له دې چې دا ځواب ورکړي، شهزاده ورسره بوتله. ښه، وارخطا کېږم. زه به هماغه ریاضي وکاروم. 1 قدم جمع 2 څرخه، او نه فقط 1 څرخ 3 قدمه او 1 تعظیم. نه. شاوخوا خلک شیبه وروسته د دې په حرکتونو پورې خندا پیل کړه. ښه به دا وي چې زه بله شهزادګۍ د نڅا لپاره پیدا کړم. ټوایلا ډیره وشرمېدله. دا له محفل څخه په منډه ووتله او ان خپلې ماڼۍ ته بیرته لاړه.
پادشاه او ملکې ډیره هڅه وکړه چې خبرې ورسره وکړي، خو هغه ډیره خپه وه او نه یې غوښتل چاته غوږ ونیسي. په یوه بله ورځ ټوایلا په پټه لمانۍ ووتله او روانه شوه، پرته له دې چې وپوهیږي چې چیرته ځي. آیا زه به دا نڅا زده کړم؟ د قدم وهلو په وخت کې د یوې ویالې خواته راغله او هلته غمجنه کېناسته. زه یوازې غواړم ونڅېږم. اوه، ته څوک یې؟ زه ادریان یم، د ختیځ سلطنت شاهزاده. ته څوک یې؟ زه ټوایلا یم، د شمالي سلطنت شاهزادګۍ. ته هماغه شاهزاده یې چې تر ټولو غوره نڅا کوي که نه؟ ها، زما مینوال هر ځای راپسې وي. زه ستا مینواله نه یم ښاغلیه. ادریان متعجبه شو او له دې یې وپوښتل چې مخکې یې ولې دومره په زوره چیغه وکړه. له ډېر زړه کولو وروسته دی د خپلو پښو په هکله چې نشي کولی ونڅېږي هر څه ادریان ته وویل. دا خوشحاله شوه چې هغه ورپورې ونه خندل. ټوایلا، ته ماته وښایه چې ته څرنګه نڅېږې. څه؟ ما دا اوس درته ویل چې زه نشم کولی. خو ادریان ټینګار وکړ او بالاخره دا پورته شوه. راځه چې وګورو. 2 قدمه جمع یو څرخ مساوي په یو تعظیم که نه؟ دی په سختۍ سره نڅا خلاصه کړې وه چې شهزاده په زوره ورپورې وخندل. څومره چې غواړې وخنده، زما فقط هم دومره زده دي. نڅا کومه د ریاضي ازموینه نه ده، دا داسې یو څه دي چې ته یې احساسوې. که چیرې ستا روح وخاندي نو ستا پښې به هم وخاندي او دې ته نڅا وایي. ټوایلا نه پوهېده. دی ولیدل چې د نڅا په هکله د خبرو په وخت کې د هغه سترګو هم نڅا کوله، هغه څه چې دی په خپلو ښوونکو کې نه ولیدلي. ښه، راځه چې لومړی دا در وښیم چې څنګه لومړی ساز احساسوو. میرمن بروک، زما غږ اورې؟ ناڅاپه د ویالې له منځه یوه جادویي ښځه راپورته شوه چې ټوله له اوبو جوړه وه. ادریان د ویالې نه راپورته شوې میرمن ته هر څه وویل، کومه چې په خوشحالۍ ټوایلا ته کتل. اوهو، سلام ادریان. اوه، دا څوک ده؟ زه ټوایلا یم. اوس راځئ چې هغه ساز احساس کړو. نو ته ساز غواړې؟ دا څنګه ده؟ باوره؟ بلب ډوب ډوب ډوب، بلب ډوب ډوب ډوب، بلب ډوب ډوب ډوب، بلب ډوب ډوب ډوب. خو هر څه ښه دي، یوازې خوند اخله. هو، همداسې زده کوئ. اوس دی چې زده کړل چې څنګه ساز احساس کړئ، راځه چې څرخېدل در زده کړو. او ښاغلی وینډ، یاهو! دا څه؟ ادریان، څومره ښایسته ساز درته لګېدلی دی. موږ دلته ټوایلا ته نڅا ور زده کوو. کولی شې مرسته وکړې؟ ولې نه؟ راځه نجلۍ، راځه چې څرخېدل در زده کړو. د پښو ګوتې دې ډېرې کلکې نیولې. راځه، آزاده اوسه، ځان په پوره توګه خوشې کړه. زه یې کولی شم. همدغسې ده. ابلاب ډوب ډوب ډوب، ابلاب ډوب ډوب ډوب، ابلاب ډوب ډوب ډوب. اوهو، هغه خو ډېره ښه نڅېږي. واو! خو ته باید لږ ډېره وخورې ټوایلا. راځه چې تا د سیند غاړې ته بوځو. زه فکر کوم چې نوره مرسته به هم در سره وکړي. نو دوی میرمن بروک سره خدای پاماني وکړه او د سیند غاړې ته والوتل. ته پوهیږې چې ته ډېره ښه نڅېږې ټوایلا. ستونزه دا ده چې تا تر ننه هیڅکله رښتونی ښوونکی نه و موندلی. بالاخره زه نه وم. زه خوشحاله یم چې ته مې وموندلې. له دې چې ما نشو کولی ونڅېږم او ټوله کولی شو، ډېر بد احساس مې کاوه.
دې هغه ته وویل چې دا څومره خواشینې وه چې کله ټولو ملګرو یې پیغورونه ورکول. ته باید بد احساس ونه کړې. دوی شاید ښه نڅاګر اوسي، خو دوی ستا غوندې ښه انسانان نه دي. او څومره چاپلوس. دوی ژر د سیند غاړې ته ورسېدل او ټوپ یې کړل. او اوس د دې وخت ده چې میرمن لانا راوبلو. زه به ورغږ کړم، لانا یهو! او دا میرمن لانا ده. نه، موږ د لسیزو راهیسې ملګري یو. څو لسیزې خدای تر اوسه هم ماته درناوی نه لري. او هی لانا، ته له ما نه څه غواړې؟ موږ دلته د څرخ وهل ورزده کوو. زه ټوایلا یم. هو، ټوایلا، نڅا داسې کیږي. او زه فکر کوم چې ادریان یې باید تشریح کړي. میرمن لانا په غور سره ادریان ته غوږ نیولی و او په پای کې له ټوایلا سره خبرې کوي. راوښیه چې څه دې ترې زده کړي. ښاغلي وین په خوله غږونه پیل کړل او ټوایلا له یوې پښې په بلې ټوپونه اچول او نڅېدله. پلاپ ټوپ ټوپ ټوپ، پلاپ ټوپ ټوپ ټوپ. او ودرېږه. څه؟ ته باید چټکه اوسې، داسې چټکه لکه د اوبو څپې چې خاورې له ځان سره وړي. زده کړه چې څنګه له څپونه ځان وساتې. ټوایلا ټوپ کړل او له سا سره راوڅرخېده او هڅه یې کوله چې له هرې څپې چې مخې ته یې راتله ځان بچ کړي. دې ډېر ژر په ښکلي توګه نڅا پیل کړه. همداشان ټوایلا، ته نڅېږې. خو ټوایلا دومره خوند اخیستو چې د دې خبرې یې هیڅ وانه اورېدې. او بالاخره غږ ودرېد او ټوایلا هم ورسره یو ځای ودرېده. هغه برېښېده او سترګې یې ځلېدلې. زه نڅا کولی شم. زه ډېره ښه نڅا کولی شم. نو موږ باید نړۍ ته وښیو چې ته څومره ښه نڅا کوې. سبا په محفل کې او زما په سلطنت کې. خو زه... تشویش مه کوه، زه به در سره یم. ودرېږه، دا واخله، دا ډالۍ د دې لپاره درکوم چې ډېره ښه نڅا دې وکړه جلۍ. مننه، زه به تل دا له ځانه سره وساتم. بعد ادریان او ټوایلا دواړه بیرته خپلو سلطنتونو ته بوتلل. په سبا شپه ټوایلا له ادریان سره ټولو هغو سندرو ته چې وغږول شوې نڅا وکړه. خلک ټول حق پک وو ځکه دوی مخکې کله داسې ښکلې نڅاګره نه وه لیدلې. آیا دا په رښتیا ټوایلا ده؟ او دا خو له ادریان سره نڅېږي. ټوایلا او ادریان د ټولو سلطنتونو تر ټولو غوره نڅاګرو په توګه پیژندل کېدل. کال وروسته دواړه واده سره وکړ او تر هغه وروسته یې د تل لپاره په خوشحالۍ ژوند وکړ. ټوایلا زده کړل چې نڅا له دې ښه انسانه نشي جوړوی او یوازې په دې پوهېدل چې له ځان او له هغه څه سره چې کوي یې مینه کول له هغې نه ښه انسانه جوړوي.